ګرانو پیریدونکو، که د اټوماپې د حساب په زیاتولو کې ستونزه لرئ نو هیله کوو د اټوما تر ټولو نږدې څانګې ته مراجعه وکړئ او خپلې نغدې پیسې د اټوماپې په حساب کې اضافه کړئ. همدارنګه د پیسو د ایستلو په صورت کې کولی شئ څانګو او د پیریدونکو د خدمتونو مرکز ته مراجعه وکړئ او خپل د اټوماپې حساب ترلاسه کړئ. سلام علیکم. نن دا زده کوو چې څنګه کولی شو د ستوري 222 علامت نمبر کوډ له لارې په اسانۍ سره خپلې انټرنیټي کڅوړې فعاله کړو. د ستوري 222 علامت نمبر کوډ ډایل کړئ. د کریډټ او کڅوړو لپاره 2 وټاکئ. د کڅوړو د اخیستلو لپاره بیا هم 2 وټاکئ. که غواړئ چې په خپله تاسې ته بکسه فعاله شي یا وټاکئ. خپله د خوښې وړ انټرنیټي کڅوړه وټاکئ. اوس انټرنیټي کڅوړې ګورئ. هر یوه چې درته مناسبه ده ویې ټاکئ. کوډ دننه کړئ او تایید یې کړئ. ستاسې کڅوړه په بریالیتوب سره فعاله شوه. اوس تاسو کولی شئ د اټوماپې له لارې د انټرنیټ او اړیکو بکسې د فعالولو سره له 100% اضافي ګټو څخه خوند واخلئ. له تاسې مننه. د نورو معلوماتو لپاره زموږ سره اړیکه ونیسئ. د ژوند د لا غوره تجربې لپاره